خو صرف الله راغی د الله غضب دی نور د بل چا نه. دریم جواب دا دی په نعمت باندې شکر واجب دی په غضب باندې نه دی ځکه ویل انعمت. څلورم جواب دا دی نیکان معلوم خلق دي نو اکرام پکار دی په خلاف د دې خلقو تا خو غیر معلوم دي ځکه تعمیم د وجه نشته ویل المغضوب. ادي سره په خوا کې المغضوب علیهم دا د غضب نه دی شغل شي مفعول له د الله په صفت کې راځي په معنا د ناراضګۍ. دا ځان سره یاد ساتئ ځکه د تعویل اوس باز خلک کوي په معنا د لعنت په معنا د عقوبت ورکول سره په صفت د بنده کې سره بیزاوی لیکلی ثوران الدم وقت ارادت الانتقام چې کله انسان اراده انتقام لري بس دی وخت کې دا شی به غصه ویني په جوش باندې راشي. کله چې انسان غصه شي نو د علاج به سره مفسرین ذکر کوي د علاج لپاره یو طریقه دا او دس بوږي. دویمه طریقه حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معلومي کې غسل کول. دریم پر اسمه کوانه سملستل. څلورم د ازید غسین وتل. پنځم اعوذ بالله ویلا. امام ابو حیان بیلیکلی صاحب د هدایت النحوی څنګه البحر المحیط کې غضب څه معنا تغییر الطبیعت لاجل المکروه د طبیعت کې لږ تغییر راشي د مکروه د وجه بچی د وجه نه دا به د الله صفت دی خو یقیني به ګورم نه ځکه ډیر خدای تورانه کې ګډوډواله د مخلوق په جانب کې په حقیقت باندې حمل لې د الله قیاس پر مخلوق باندې کوي نه چې ویني شي او رګونه شي او پم کېدلی وي. ماده د غضب تقریبا قران کې 40 کرت راغلی ده د الله په جانب کې راغلی ده 15 کرت د بنده په صفت کې راغلی سوره اعراف 150 152 سوره طه شپږ نمبر آیت سوره انبیاء واتیا سوره شورا و 10 نمبر آیت. کله مطلق ذکر کړی شي بغیر د دینه چې نسبت وشي الله لا یې نسبت وشي بنده لا لکه سوره بقره 9 نمبر آیت الته مطلق ذکر دی. سوره شورا 14 نمبر آیت یو څوک اسمال پاس ځان سره یاد ساتي انتقام. دویم عذاب. دریم عقاب. څلورم د ایستر لعنت. پنځم سخط. انتقام سره ویل شي. مفسرین د آیت په تشریح کې لیکي دې کې معنا د کراهیت دا سره د اراده د بدله برابر خبره ده دا سړی غصه یا نه یعنی کراهیت سره د اراده د بدله اخستلو غصه یو کو غصه نه. دویم عذاب دی. عذاب کې معنا د سزا ور کول ده څوک چاله سزا ورکی او د قشان که حالات ایست لري کې. دریم لفظ له عقاب دی. عقاب راځي په معنا د سزا باندې ورسره ناکار عمل دی نو ورسره به سزا. څلورم دلته په خوا کې د لعنت ټکی دی ای کې معنا د بعد ده
لرواله. شپږم چې سخت ټکی دی، سخت ای کې معنا د خفګان او غصې ده، سزا ور سره یو کور سره نه. آیت باندې به سوال له اخري خبره. المغضوب علیهم نه مراد څوک دی مقام کې؟ یو قول علماء لیکلي چې مراد د دین يهود، دلیل په حدیث ترمذی دی. اگر که محدثین لګي چې پای کې سندن عباد پنامه یو راوی دی، ابن حبان د توثیق کړی دی، نور مليان په جرح. ابن القطان، امام ذهبی ای دوړ دا به مجهول ګرځولې دی. ولیکن محدثین لیکي چې دا حدیث حسن لغیره دی، او د عبد الله ابن عباس نه منقطع روایت ذکر دی. لیکن محدثین ذکر کوي چې د دې قول تایید شته. کوم ځای کې سورې بقره یو شپږ نمبر آیت، سورې مائده واویا. دویم قول بعض علماء لیکلي دي چې المغضوب علیهم نه مراد ښکارا کفر کوونکي دي. یو سړی کفر کوي ښکارا. دریم قسم یو قول علماء لیکلي دي چې هغه خلک دي چې په عمل کې خطا دي، عمل وران دي، د اسلام سره په زرو دشمنی کړي. څلورم یو قول علماء لیکلي چې المغضوب علیهم نه مراد هغه انسانان دي سره د علم نه الله وران دي، لکه يهودو د نبی صلی الله علیه وسلم مقابله کوله. پنځم قول علماء لیکلي چې مراد دي عنادي کفار، خدوی له پته را چې نبی صلی الله علیه وسلم حق نبی دی بهم نه مني. آیت باندې به سوال دی چې هر کله د المغضوب علیهم مصداق پنځه کسان ته ذکر کړل چې حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم موجود دی، د نور سرور له څه ضرورت وو؟ شرطو عنادي کافر ته مراد دی، علم سره وران دي، حتی دی عمل کی ښکارا کفر کوي. حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر مهم دی. دو جواب علماء لیکلي دي. یو جواب ټیک دا حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم موجود دی، خو لیکن په اعتبار د سند سره علماء په ټک کړي دي، لکه امام ذهبی او د قشان نورو. دویم جواب دار چې نبی صلی الله علیه وسلم التبقت مثال ذکر کړی دی. مثال خدا معنا نه چنده مصداق دی بل نه دی، نور مشته، لکه جاء زید یو مثال دی، جاء خالد مثال دی، جاء عمر دی مثال دی. اسباب د غضب قران کې اخري ځان سره یاد ساتي، الله په څه غوسه کیږي. شیخ عبدالسلام رحمه الله الموسوعة القرآنیه کې تفسیری بیرا جمع کړی دی، خو بعض دلته کې د آیات د تشهید پر ځان سره یاد ساتي. تبدیل النعمه، یو کس ته د الله د خوانه په نعمت شوی دی، استنا شکریو کی بدلی کی. دویم سبب چې الکفر بالآیات، کفر بالآیات به درې معناګانې دي. یو کس ته چې د رب العالمین قدرت نه مني، د رب العالمین کتاب نه مني، د نبی صلی الله علیه وسلم معجزې نه مني. درې مصداق چې قتل الانبیاء علیهم السلام، د انبیاء وجل. څلورم یو مصداق علماء لیکلي تجاوز د حدود شرعیونه، سورہ بقره یو شپږ نمبر آیت. پنځم کفر بالقرآن چې وسړی قرآن نه مني، بقره 9 نمبر آیت. شپږم درې مصداق چې قتل المؤمن عمدا، یو کس ته مؤمن چا قصدن قتل کې وی وجلو، سورہ نساء 9 نمبر آیت. اوم چې کله انسان نفرت کوي د دین نه،
تو د دین پیش کوي ساتي نفرت کی منډه والی سورہ مائدہ 55 نمبر آیت اتم چکل انسان د میدان د جنگ نه تیښته وکي الفرار یوم الزحف سورہ انفال 14 نمبر آیت خو التبه دو سورتون الله مستثنا کړي ایزه کې به ګورو ان شاء الله نهم چکل انسان افتراو کی پر رب العالمین باندې دروغ په الله وتړي سورہ اعراف 250 لسم چکل سړی جدالو کې د مسلمانانو سره فی الاسماء الشرکیه شرکی نمونه کې سورہ اعراف یو لسم چکل انسان مخالفت ہوگی د نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو وعدے سورہ طه شپږ دو لسم چکل انسان طغیانو کې په دې رزق کې سرکشی په تحلیل او تحریم باندې سورہ طه یو اتیا دیار لسم شکل انسان ارتدادو کی مرتد شي د اسلام دین پریدي بل ترمانه لړشي سورہ نحل سورہ شپږ سوار لسم چې سړی حجت بازیو کی د الله په حق او توحید کی سورہ شورا 14 پنځ لسم شکل انسان انکارو کی د بعث بعد الموت نه چې قیامت نه منم ممتحن 14 شکل انسان پر رب العالمین باندې بدګمانی ہوگی سورہ فتح 6 نمبر آیت اللہ باندې بدګمانی به څنګه دای د پاره به دیر له سورتونه ابن قیم لیکلی دي ورسره ان شاء الله به را شنو معنا ده ته نو دادا بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د الله چې عام او خاص مهربان دي شروع کوم الحمدللہ تو صفتنا دا کمال اللہ لردی رب العالمین شرف دا مخلوقات رے الرحمن الرحیم عام و خاص میں ربان دے مالک یوم الدین مالک دورز دا جزا دے ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا بندگی کو دا بلچانا و خاص تا کو مغوار و بلچاننا اہدنا الصراط المستقیم لنی غلار و خایا صراط الذین لار دا کسان انعمت علیہم چتا پہ نعمت کرے غیر المغضوب علیہم غضب نہ دے شوے پائے باندی وللضالین او نہ لار دا گمراہانو صلی اللہ دی طریقہ باندی الحمدللہ دیتے رشید دعوی و مقصد ترجمہ رسولت بے قانون دا دی شعر دعوه و مقصد ادله غواړي د پاره سلور لوی دلیل ذکر کړل ربوبیت رب العالمین رحمانیت و رحیمیت او مالکیت دای سره به تخصیص په نتیجه کې راغی ایاک نعبد و ایاک نستعین د جمع تعبیر او د حکمتونه د عبادت متعدد اقسام استعانت سره او د قشان د نصرت پر مابین کې فرق توفیق او دعا او توکل به اهدنا کې د رب او د قشان د هدایت متعدد مراتب او یولس اسباب د هدایت او اثر مرتبه دین ورسه به صراط المستقیم کی تشریح چې د مستاقات او د موانع
اخر کې د انعام ته مصداقات او تقسیم د نعمتونو دنیوي اخروی کسبي وهبي مصداق د المغضوب علیهم بے فرق ما بین د غضب کی د قشان د انتقام کی عذاب کی او عقاب لعنت او سخط او ټول تشریح شو چې ډېر متعدد اسباب د غضب بیان کړل چې په دې باندې سړي باندې الله غوسه کیږي او په دې او په دې د غضب په دې مابین کې یو اختلاف د علماء ذکر شو چې دا یقیني صفات د الله دی او کنه غایات مراد دي د امام بیزاوی قول او پای باندې رد نن تشریح د الظالین ټکیږي اول دلته آیات باندې سوال دی ولضالین د عتب کې په المغصوب باندې لولان ته غیرو لاندې راغی قانون پیدا دی کم عامل چې په جانب د معطوف علیه کې د عام مراد په جانب د معطوف کې وګوي کې غیرو دلته کې مراد شو د ولضالین نمخ کې قیده به په نحو کې دار چې نفي په نفي داخله شي اثبات راوړي صاحب د مختصر وی وجدار چې په ارتفاع د نقیزون لازميږي معنا دا شو چې صحابه نعوذ بالله من ذلک گمراهان دي او غلط تفسیر مقام کې مفسرین جواب کوي حاصل جواب دا چې دا سوال په ټیم کې راتلو کول زوالین کې د علام د پار د نفي وي بلکې د مقام کې زائد دي نه په معنا پیرانه لا زلالت یوسو تفسیر ځان سره یاد ساتئ کله کله زلالت راځي په معنا د غایب والی یو شی د استغایب شي اورک دویم کله زلالت راځي په معنا د بربادۍ دریم کله په معنا د مرګ باندې څلورم کله زلالت راځي په معنا د دفن دای سره په دغه کې کله راځي په معنا د استتار پټېدو کله په معنا د نشان باندې راځي یرا کله زلالت معنا د ورک باندې راځي ورک کله زلالت راځي په معنا د غورځېدلو باندې یو شی غورځېږي لري شي کله زلالت معنا د تللو باندې راځي کله کله زلالت معنا د جهل شرع کې به سره ویلې شي اوریدل د حق لارې حق لار په یوځای کې دا قرآن او سنت قرآن او سنت یو سو یو تروان شي په بل یا د قشام به لارې کې دل عامدن یو کا خطا یعنی ساو سره لاړې او غیري قصر لاړې زلالت قرآن کې په مختلف معناګانو باندې راځي کله زلالت معنا د نشان یری سورہ بقرہ 202 نمبر آیت التا زلالت کے معنی د نشان دویم کله زلالت راځي په معنا د سادهګۍ سورہ یوسف اتم نمبر آیت
دریم کله کله زلالت راځي په معنا د محبت او مینې. سوره یوسف کې براشي 9 نمبر آیت. یعقوب علیہ السلام له زامن وایي چې یوسف سره د محبت ته مینه ده. څلورم کله کله زلالت راځي په معنا د حبت باندې بربادۍ. سوره کهف 104 نمبر آیت. پنځم کله کله زلالت راځي په معنا د غفلت باندې. سوره طه 250 نمبر آیت. اندر غفلت معنا ده شپږم کله کله زلالت راځي په معنا د بندېدو د مقصد نه یو سړی واوړي بل طرف باندې لاړو. سوره فرقان 2 نمبر آیت. کله کله زلالت راځي په معنا د نا خبرۍ باندې. یو څوک دی انا خبره دی. سوره شعراء 8 نمبر آیت. کله زلالت راځي په معنا د ورکېدلو باندې یو شی ورک شي لاړ شي. سوره الف لام میم سجده 10 نمبر آیت. کله زلالت راځي په معنا د حیرانۍ او یوازې کېدو. سړی یوازې شي وځي کی. سوره ضحا 1 نمبر آیت. زه په ان شاء الله په دې باندې بیا خبره کیږي خپل ځای کې. درېمه خبره ځان سره یاد ساتئ اسباب الضلاله. سړی په څه باندې ګمراه کیږي؟ قرآن جمع سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل انسان وګوري مطالعه کوي د دې پر ډیر اسباب دي. قرآن باسي ویلي دي. اول سبب چې د الکفر بالایمان، ایمان ورکول د مقابله کې کفر اخستل. سوره بقره 1 نمبر آیت. دویم سبب د زلالت چې دی عدم عمل. سړي علم کوي خو لیکن عمل پې نه کوي. سوره نساء 4 نمبر آیت. دریم سبب چې الاعراض عن اتباع الرسول صلی الله علیه وسلم، د نبی صلی الله علیه وسلم د اتباع نه مخ اړول. سوره نساء 14 نمبر آیت. څلورم سبب دا دی چې کله کله یو سبب راځي شرک. انسان چې مشرک شي بس په دې باندې سړی گمراه دی، لوی سبب دی. سوره نساء 14 نمبر آیت. پنځم کله کله سړی گمراه کیږي بسوت عن السبیل، حق لارې نه مخ اړول او عام خلق بندول. سوره نساء 15 نمبر آیت. شپږم کله کله زلالت راځي دې سبب راځي غلو فی الدین، دین کې افراط او تفرید، غلو کول. سوره مائده 22 نمبر آیت. وم کله کله یو سبب د دې لپاره راځي الکفر، سړی څه کافر شي. سوره نساء 15 نمبر آیت.
اتم یو بل سبب علماء لیکلی دی ضلالت چې انسان په ذلیل کېږي اتباع الهوا، ضلالت درسیږي اتباع الهوا، خواهش پرستی. سورہ انعام 55 نمبر آیت. نهم سبب د ضلالت شری الاعتراض په دین د اسلام باندې اعتراضونه کول. سورہ بنی اسرائیل 48 نمبر آیت. لسم سبب د گمراهی چې عصیان الرب والرسول، د نبی او د رسول او د الله د قشان نه فرمانی. سورہ احزاب 14 نمبر آیت. یو لسم بل سبب د ضلالت چې اتباع الاکثریت، اکثریت پسې تلل شر ډیر دي. بعض خلک کنه ډیروالی غمبوړي دي. سورہ انعام 14 نمبر آیت. دولسم یو سبب چې علماء لیکلي نه امیدي کول د رب العالمین د رحمتنا، یره مشکل له چې الله رحم وکړي. سورہ ہجر 55 نمبر آیت. دیار لسم بل سبب د گمراهی چې د الله نه سوا بل چا له مدد شویل، یا فلان اغیثنی زما کومک وکا، یا عبدالقادر یا بل یا بل. سورہ احقاف 5 نمبر آیت. څوار لسم بل سبب د گمراهی چې الموالات مع اعداء الله، د الله پر د دشمنانو سره دوستانه. یو کس د اسلام ضد خلکو سره تعلق ساتي. سورہ ممتحنہ 10 نمبر آیت. پین لسم یو سبب قرآن ذکر کړی دی اختیار الدنیا علی الاخرہ، آخرت پر خودل او دنیا ته کار ویل. سورہ ابراہیم 3 نمبر آیت. شپاړسم یو بل سبب د گمراهی چې قسوة القلب، زړه کلکېدل. سورہ زمر 20 نمبر آیت. آخری سبب د گمراهی چې المراء فی القیامه، د قیامت په باره کې جګړې چې داسې دروغ دي. سورہ شورى 18 نمبر آیت. څلورم آیت باندې سوال دی چې ولو ظالین درې مصداق څوک دی؟ دینه به څوک مرادي؟ یو قول علماء لیکلی چې دینه مراد المرتدون، هغه انسانان چې د اسلام د دین نه ارتداد وکړو. مرتد انسانان ایله ویلی شي ضالین. دویم قول علماء لیکلی چې دې مصداق د مشرکین، هغه څوک چې د رب العالمین سره برخداران جوړي، شریکان مړو کې ژوندو کې انسانانو کې. دریم قول علماء لیکلی چې الظالین نه مراد پر مقام کې کفار، د مشرک او کافر مابین کې سورہ منفکین کې بیا فرق دی. څلورم قول علماء لیکلی چې وللضالین دین مراد هغه څوک دی العصات، ګنهګار، هغه خلک چې هغه ګنهګاران دي. پنځم یو قول علماء لیکلی چې وللضالین نه مراد څوک دی الصابئون، هغه خلک چې د ستورو بندګي کوي. بل یو قول علماء لیکلی چې الضالون وللضالین نه مراد څوک دی الموالات مع اعداء الله، د الله دشمنان چې ارسوږي او د ای سره تعلق ساتو، بس ته د الضالین مصداق شوي.
بل یو قول علماء لیکلی چې الضالین نه مراد پر مقام کې یهود دي. بل یو قول علماء لیکلی چې الضالین نه مراد پر مقام کې نسوارا. چا ویل دي چې الضالین نه مراد دنیا پرست اهل الدنیا، هر سړی چې دنیا پرست دی. بے پایت کې څو فیدو لزان توجه. یو فیده پا کدار ہوا تا چھ الضالین دے عطب کے پا دے المغضوب علیہم بانے مانا دا چھ دا دوار مابین کی پورا مغایرت دے. پا دے ترتیب مانے چھ صحابہ یو طرف لدیا و دا نور جانب مقابل بل طرف. صحابہ و دے مابین کی بالکل پا کامل مانا بانے جدائی. صحابہ چھ یا گمراہان نری، صحابہ چھ یا الضالین نری. آیت بانے بے سوال لے چې المغضوب علیهم ولی مقدم کړ په الضالین باندې، په کار دا چې دا مقدم یو وروسته وي. دغه درې قول علماء لیکلي دي. اول زمانه د المغضوب علیهم نږدې وا په نسبت سره الضالین لا. دویم قول بعض علماء لیکلي دي چې اصل کې د المغضوب علیهم والا کورونه نږدې و مدینه منوره له، ځکه دا نسوارا دی او هغه یهود دی او یهود نږدې وو. دریم قول علماء لیکلی چې غضب په مقابل د نعمت کې ښه ښکاري په نسبت سره ضلالت له. د نعمت مقابله کې ضلالت هم راتلی شي، غضب هم. د چا مقابله ډېره قوي ښکاره؟ د غضب. دویم سوال دا دی المغضوب علیہم اسم مفعول سره تعبیر کیا الضالین په اسم فاعل سره، دا ولی؟ دیکھ اشاره شو سمور لا. اول اسباب د غضب چې دي هغه اختیاري دي، هر چې نزول د غضب د هغه غیر اختیاري دي. څه مطلب؟ المغضوب علیہم اسم مفعول ولی ویلي؟ مفسرین نقطه بیانوي د غضب چې څومره اسباب دي هغه انسان په خپل اختیار کې لري، اما نزول د غضب خود الله خوښه ده، هغه کې زموږ څه اختیار دی. بل سوال دا دی چې د المغضوب علیهم په جانب کې ویلې غیر، د الضالین په صفت جانب کې ویلې لا. دلته الله ویلې والته غیرو، دا ولی؟ مفسرین بلے کی دو جواب کی، اول بلکہ دری جواب. یو جواب دا چې مقصد بلے کی اعجاز دا قرآن. پا دی طریقہ بانی چې غیرو کی دری حرف دی غین یا را ار چلام دلے کی دعا. قرآن کوشش دا کی چې الپاس کم روڑی امانے پوری کوتہی وکڑا. دویم د دې وجه نه چې تکرار پر مقام کې لازم نشي، التم غیرو ویلې او دلتم غیرو ویلې او تکرار راغی، نه غیرو یوسی السلام ویلې. دریم اشاره شو دی لا چې دیږي کې نفس نفي مراد دا والته کې نفي سره د مغایرت نه نو فایده جدا جدا وا، الته جدا حال او دلته کې جدا حال. د دې په اخر کې به امین ویل دا مستحب دی. ابن کثیر دی لیکلی دی منځ او غیر منځ معنی دا استجب دعا الله قبول کا. شاہ ولی اللہ حجت اللہ کی لیکي اول جلی او سنه 50 نمبر صفحه چې دواړه طرف له دلایل موجود دي، خفیا او دق شان جهرن. خو انسان بده چې زور نه لګي چې یو کس ته به طور مثال داغه پوړاندې چا جهري امین ویلې نو یې سبب د وخت کې او سره کینه لري بغض دشمنی نه. ادله جرح او جهر ځان سره والی
جایز به دواړه خو لیکن افضل اولا عمده چې دغه د جهر والا دی. یو کس دی هغه له دواړه دلایل موجود شو او یې قتل د جهر والا مکاتب او د خفیه والا بیم په دې خفیه باندې عمل کوي نو دا نامناسب عمل دی. ټیک دی عوامل خو پته نشته ځکه دې خفیه باندې دوام خو چې کله تعالی معلومات وشي نو به کوشش بدا کوي چې جهري کوي ځکه دلایل دی قوي دي. یو دلیل تر حدیث کې یاد ساتئ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله امام امین ویلې نو فامنوا تاسو مو وایي. اوس هغه امین کله معلومیږي چې کله جهر پیوږي کنه جهر چونه شنو به معلومات نشي کېدلې. دویم بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا قال الامام او چې امام ویل غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا امین وای امین وای. ابن حجر فتح الباری کې لیکي د دې حدیث په تشریح کې وکچرته امام جهر ونه کې نو مقتدی له پته نه لګي معلومات نشي کېدی. نو د امام بخاری رحمه الله شارح فرمای حدیث کې اشاره شو دی خبر الله چې جهر وکوي. دویم نبی صلی الله علیه وسلم امین د مقتدی موقوف کې تر امین د امام پورې نو موقوف علیه به اول ښکار شي دی نه بروسه به موقوف راځي دې امام یمینی پورې یو ځای کې. شیخ الاسلام ابن قیم لیکلی په اعلام الموقعین دویم جلد 300 نمبر صفحه وکچرته بری مقام کې د امام د خوانه جهر ونی شنو به موافقت ناراضي توافق ناراضي. بل حدیث ځان سره یاد ساتئ. دویم حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې فقولوا قولوا قول ویلی شي قول معنا جهر حمل له جهر باندې. ابن حجر فتح الباری کې لیکلي دویم جل 311 نمبر صفحه قول د مقتدی موقوف دی تر قول د امام پورې. امام به جهر کوي نو مقتدی به جهر کوي کاغه جهر ونه کوي نو به خو جهر د سره کیږي نه دی امام مقتدی باره کوي. دریم بل حدیث کې راځي پر روایت د وائل ابن حجر رضی الله عنه امام ترمذی امام ابن ماجه امام دارقطنی امام بیهقی امام احمد صاحب د ټول روایت را نقل کړي دي د نبی صلی الله علیه وسلم بارکه چې مددا بها صوتا نبی صلی الله علیه وسلم په باندې आवाज اوچت کې مددا وګد به کې امین داسې وکړه. امام ترمذی د حدیث بارکه فرمایي چې حدیث حسن سند د درجه والا دی حدیث دی او حسن. شیخ الاسلام ابن قیم بیلی کری په اعلام الموقعین کې اسناده صحیح د دې حدیث اسناد صحیح دی. تلخیص الحبیر کې به د قشان ابن حجر لیکلی مدد سمانه جهرا نبی صلی الله علیه وسلم قربانی جهرو کې ابن حجر لیکلی دی. د قشان په احناف کې عبدالحق دهلوی هم دا معنا کړی دا چې دلته کې مدد کې معنا د جهر ده. خفیه علام څه دلیل لري؟ اول یو حدیث ځان سره یاد ساتي حدیث د شعبہ ای کې روایت راغلی دی چې اخفا بیا صوت نبی صلی الله علیه وسلم په ایمانی आवाज کته کې اخفا جواب داري د جهر باره کې د سفیان روایت دی او د دې په باره کې د شعبی محدثین لګي سفیان چې د هغه قویم دی او د قشان اصحم دی په نسبت سره دلا. دویم امام ترمذی فرمایي وما د خپل شیخ نه پوښتنه وکړه امام ابو زرعانه د دواړو روایتو باره کې نو هغه ماته ویلي چې سفیان اصح دی دا روایت قوي دی. دریم امام ترمذی رحمه الله فرمایي وما پوښتنه وکړه د یحیی ابن سعید نه
څه مې ورته ویلې چې یو روایت کې سفیان راغی بل روایت کې شعبه زه عمل د چا په روایت باندې کوم نو ما ته ویلې د سفیان په روایت باندې عمل کوه ځکه ډېر قوي دی اوچت دی او عمده دی څلورم په تذکرة الحفاظ کې لیکلي دي چې سفیان اصح دی په باب د حفظ کې اصح هم دی او دقه شان احفظ هم دی پنځمه وجه دا ده د سفیان د روایت دپاره د نبي صلی الله علیه وسلم په روایتو کې نور توابع او شواهد موجود دي په خلاف د شعبه هغه صرف یکا یو ځای کې ولاړ د توابع موجود نه دي شپږم د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسلک یو عالم د امام زیلعی صاحب د هدایت د شارح هم دی هغه په خپل یو نقل روایت ذکر کړی د شعبه نه چې هغه ویلي دی رافعا بها صوتا نبی صلی الله علیه وسلم په باندې आवाज اوچت کې ګور یو روایت کې راغنه جهر راغی رفع رااله د امام زیلعی د خبره مقصد بیا دا دی چې په دې ځای کې کیدې شي شعبه د خپل قول نه رجوع کړي چې اخفا نو هر کله چې هغه رجوع کړي نو بس جهر به ور باندې وایي او دا خبره امام بهقی رحمه الله ور کړی دا دویم دلیل د احناف دا دی عبد الله ابن مسعود فرمایي څلور ځینو کې به امام اخفا پټواله کوي دای جواب داري چې روایت د عبد الله ابن مسعود موقوف دی او بل طرف حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم مرفوع دی قاعده په علم الحديث کې دا ده کله چې موقوف روایت په مقابله د مرفوع کې راشي نو بس موقوف به ترکیبه د عبد الله ابن مسعود خبر به دلته ترک حدیث پسې بهزا دریم روایت د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسلک امام طحاوی نقل کړی دی د چا نه نقل کړی د علي بن ابي طالب نه د عمر بن الخطاب نه چې د دواړو نه جهر نقل نه دی نو موږ هم جهر نه کوو محدثین لګي امام طحاوی چې دا کوم روایت راوړی پای کې سعید بن المرزبان په نامه یو راوی دی محدثین لګي او هو متروک الحديث ضعیف دی هغه سعید بن عمر راوی محاکمه سو شولا جهر والا روایت چې دی هغه افضل لی ارچ اخفاده او پټ اب نفس جائزی کله کله انسان چې دې دلایل نورستم خفیه باندې عمل کوي او جهر پرې دي نو دا به مرجوح عمل باندې قول کوي دا به ضعیف خبره ده دی وجنا عبد الهی لکنوی په الشعایه کې او د قشان ابن حمام ای ټول ترجیح ورکړي د چاله دی جهر باره کې جهر به انسان کوي چا دلته قول کړي چې کوم ځای کې نبی صلی الله علیه وسلم جهر کړي دلته کې مقصد تعلیم دی محدثین لګي شعر به ویل شي تحریف نو الغرض خفیه منامن پټویل دا نفسي جائز قدر وي خو افضل اعلى اولا هغه جهر دی دې دلایل نور څه چې انسان د خفیه په طرف روانيږي او دا جهر پرې دی دام ګور په نقصان کې به واقع دی چې دا عوام خو معلومات شته دي نو ایسه کبري خفیه روایت باندې عمل کوي نور په هر جانب چې چا عملو کو بصحابه جائز یو بل کنزل رتبت دانا روا امام سیوطی به د دې فاتحه د یو آیات په تشریح کې روایت راوړی دی درې شینو به يهود مت غړل سب بندي او د قشان سلام او امين اسنه شی په صفاتو سره واقع نشي نو معنا د سوره فاتحه وردا ده الحمدلله تو صفاتنا د کمال الله لردي رب العالمین شرب د مخلوقات لري الرحمن الرحیم عام او خاص مهربان دی مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا دی ایاک نعبد خاص تا بندگی کو د بل چانا و ایاک نستعين او خاص تا مدد غواړو د بل چانا نه غواړو اهدنا الصراط المستقيم وقايم لني غلارا صراط الذين لا رضا كسانوا انعمت عليهم شتا په نعمت کړي دي
غیر المغضوب علیہم غضب پہ ندے شوی او دق شان گمراہان ہم ندے آمین مانا دا دعا مقبول کا سورة البقرہ دری سورت متعدد نمون دی سورة البقرہ مرتوی سورة البقرہ بے اولی ہوئی دا مقصد نرے چھ بدے کہ رغوا قصہ دا سورة البقرہ اور تذکوی چھ بدے کہ رد شرک بالبقرہ دے سخلق دی اے دغوا بندگی شروع کرنو اللہ تعالیٰ اور باندې ردو کو چنا بندگی چکیگی نو آغایو اللہ لکیگی بل چارا منع کوئی دا مقصد غلط دے جی سورة اللتی تذکر فی البقرہ سورة البقرہ بس دے نم دی دویم نملے فستات القرآن لوی خیمہ لدا لوی خیمہ کی ډیر شوی راجمع شوی نو دی صورت کې مبر ډیر خبرې لري دریم نمبر سورہ سنام القرآن دا د قرآن قوب دے بقام بل یو نمبر احادیث کې راغلی دی سورہ زهرا مرتویل شوی دا غټي بقره او ال عمران به زهراوین دی د دې سورۃ رب ته تړون مخکې سورۃ سره سره مخی صورت کی ویلی الحمدللہ ټول صفتونه د کمال الله لره دي دی صورت کے بعد اللہ اسماء و صفات تشریح کی اللہ رسی اوڑ کے ذات نہ رہے دی صفتونه والا دے دی کمالات والا دے دویم دے مخی صورت کی ویلے رب العالمین اللہ تعالیٰ تربیت کو ان کے مخلوق دے دل تب تربیت مسئلہ ذکر کے خاص کر یہ 20 نمبر آیت 22 نمبر آیت 23 طرف دیکھا کہ 28 نمبر آیت 29 نمبر آیت 30 نمبر آیت 21 22 28 29 اور 30 دریم دے مخ کی صورت کی ویلے الرحمن اللہ تعالیٰ عام میں ربان دے دی صورت کے بعد اللہ آثار در رحم بیان کی نخ نشانے بل دے مخ کی صورت کی ویلے مالک یوم الدین مالک دور سے جزا دے دی صورت کے بعد آیت الکرسی ذکر کی داغد مالکیت خبر بھئی چاہے کہ تقریباً 50 کلمات دی ار کلمہ کے 50 برکات دونیم زر برکات بانے مشتمل آیات فضائل بیل طبع تشریشی بل دے مخ کی صورت کی ویلے یوم الدین ورز جزا دا دل تبا اللہ دوستان لبشارت ورکے ہو چکم دشمنان دے لیرا بل مخ کی صورت کی ویلے چھ ایاک نعبدو منچ بندگی کون اللہ خاص تا کو دبل چانا دی صورت کے بعد اللہ امرو کی پہ عبادت باندی یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اعبدو بل دے مخ کی صورت کی ویلے چھ اہدنا الصراط المستقیم نی غلار منتو خایا دی صورت کی ویلے چھ نی غلار سرا ذالک الکتاب قرآن نی غلار چھ بس قرآن دے دی پس رازے و دی پس روان اسائی بل دے مخ کی صورت کی اجمال اللہ تشریح کے پر مقام کی تفصیل دے دریواڑو جماعاتو آکا مسلمانان دے کافر دے منافقان
بلمخ کی صورت کی ویلے انعامت علیہم تا پہ نعمت کڑے سے نعمت کڑے مقام کے نعمت ذکر کی پہ یعقوب علیہ السلام باندے یا بنی اسرائیل و یا بنی اسرائیل بل دی مخ کی صورت کی ویلے چھ المغضوب علیہم دلتا ویلے مصداق بیان کی چھ یہود دی مغضوب علیہم نے مراد دوئی بل دی مخ کی صورت کی ویلے چھ الضالین دی جگہ مصداق بیانی ظالین نے مراد سو کو نسوارا بیدار صورت رب العالمین تقریر دیا غیو خاص حدب لری عنوان لری ترجمہ دعوت شورت ویلیشی دلی صورت دعوت صدا دیکھ دو قول علماء کری لی بلکہ دری یو دعوی دادا چٹول اسلام پیش کول اسلام سلو ویلیشی بس اللہ ویراشی سورہ بقرہ نے ایجاد کئی دری صورت لوی مقصد دا دے دویم قول علماء لکلی دے جمیع الایمانیات سمرچ دے ایمان تقاضاوی دے بس آئی دی صورت کی ذکر کرو دریم قول علماء لکلی چھ دے مقصد سے دے اثبات الربوبیت در رب العالمین ربوبیت ثابت اول رب دے آغا دید پارا بلس عنوانو نکی دی اول دا چھ دی ربوبیت دا پارا بدا توحید تذکرو کی پو جدا جدا طریقو باندی دویم اثبات دے موضوبوں کی عقلی دلائل باندے توحید ولید اللہ تعالیٰ ثابت شی عقلی دلائل اللہ وارئی دریم اثبات توحید بو کی نقلی دلائل باندے انبیاء علیہ السلام دیر پارا کار کڑے رہے خلق دیر دعوت کڑی رہی سلورم ردبو کی پٹول اقسام د مشرکینو خاص کر پٹول اقسام د شرک د شرک چې څومره اقسام دي متعدد هغه ټول به چپه کې اومات بیږي پنځم بده کې صدق د رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریح کیږي محمد صلی الله علیه وسلم عادي سړی خو نه دی اډیر اوچت سړی دی شپگم خاص نعمتوں نے ذکر کی بنی اسرائیل باندے ذکر النعم الخاصہ خاص نعمتوں پچا منی بنی اسرائیل باندے ومد عذاب تذکری ذکر کی بنی اسرائیل چکل چا من لینا دے پائبان سنگ عذابون اللہ راوستو اتم دے مقام کے بذکر دا قتال فی سبیل اللہ کی دای دا پارا بدولی واقع راوڑی حاصل بدای قتال پا دیو وجہ مپری دے چھ مڑا بشای دا مر خنورم دیر اسباب دی دویم پا دیو وجہ مانے مپری دے چھ ملگری نشتری ملگریو کنی یو گوری 313 کسان لاڑل دا توالوت کسانو نہم ترغیب بورے کے انفاق فی سبیل اللہ علیہ دیر پارا جدا جدا مثال نو شرائط سے ایجابی و سلبی لسم دق شان شپگش اسماء حسنا بد اللہ ذکر کی کھلی کھلی نمونہ حاصل بدئی چھ بدئی کی چوئی شیدی اول عیسیٰ کے اول باب دی یوی شمبرائت پورے دے دلی حاصل لا دے
اول آیتونه کې اعجاز د قرآن ذکر کوي په حروف مقطعاتو کې. دویم نمبر آیت کې به ترغیب ورکړي قرآن له پدری صفاتو الکتاب لا ریب هدن. دریم او څلورم کې به شپږ صفات ذکر کوي د قرآن والا. ایمان بالغیب دا یو، اقامت الصلاة دا دوا، انفاق فی سبیل اللہ درې، ایمان په قرآن و سنت باندې دی څلورو، ایمان پر مخکې کتابونو باندې پنځه، ایمان په قیامت باندې دی شپږم. پنځم نمبر آیت کې وایي دي نتیجه ذکر کی شاه جواب د سوال له په اصطلاح د ابن قیم باندې رحمه الله. شپږم اوم نمبر کې به دویم جماعت ذکر کی چې ویل شي کفر. اتم نمبر آیت نبی دریم جماعت ذکر کړي. پنځل صفات به ذکر کړي منافقانو. التوبه نقطه ذکر کیږي چې دا دومره اوږد بحث لري منافقان نو ولي کیږي وو وجه لپاره تشریح کول. ولا سمرت نه راپدې خو دو مثالونه به ذکر کیږي چې یو د کفارو دی بل د منافقانو، یو د عمل سره تعلق سره بل د عقیده سره. دینه بروس به باب ختم شي. بسم الله الرحمن الرحیم. دری صورت په اول کې به حروف مقطعات راړل چې الف لام میم. دې باره کې څو خبرې ځان سره یاد ساتئ. اول حروف مقطعات المقطعات ولی وایي. مفسرین وایي دی وجه دار چې هغه جدا جدا ادا کېږي. علم نشي ویل کېدی، الف ځان له، لام ځان له، میم ځان له. دویم دا حروف د قرآن کریم په څو سورتونو کې راغلي دي؟ 9 سورتونه تقریبا یو کم 10. دریم حروف مقطعات په دې ټول قرآن کې څو دانی ذکر شوي دي؟ 8 دانی دي. 8 کله مفرد ذکر کې لکه قاف، کله دوی لکه طه او یاسین، کله دریوی الف لام میم، او کله څلور ذکر کړي شي کاف ها الف لام میم صاد، کله پنځه ذکر شي کاف ها یا عین صاد. یو څو عقیدې پرې کې ضروري لري. یو چې کوم شی د الله مراد دی زمونږ په ایمان دی. ابن کثیر هم دا ویلي دي. دویم امام سیوطی رحمه الله فرمایي وی کوم حروف چې کوم سورتونو په اول کې راغلي دي سره خصوصي تعلق دی. خاص کر په دې صورت کې الف او لام او میم دا حروف بار بار بیان شي. سورہ سواد کې اشاره ده دې چې د انبیو سره د قوم ډېر لوی خصومات وکړل، جګړې. دریم شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرمایي چې په اشاره الی ایجاد القرآن دې کې اشاره ده د قرآن ایجاز لا. څه مقصد دا نه چې دا قرآن د الله کلام ومني چې شته، کنه منی نو انسان د انسان مقابله کوي د غزو د میدان وکي زي مقابله وکي.